مستدرک حاکم یو عجب خبره را نقل کړې ده حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک کې اشعث بن قیس رضی الله تعالی عنہ فرمایي زه د حضرت عمر فاروق میلمس وم چې میلمس ولم نو کور دی کښنی کور دی د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پر یو خبره باندې غوسه رااله خپل کور والا ووهله نو خامخا به یو دی عمل راغلی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مطلب ډیر غصناک و قهرمن شیطان غریب ځان سورته ټینګولی نور جهان به څنګه ځان ټینګوي الله رسول فرمایي چې پر کومه کوڅه او ګلۍ دی را روان یې شیطان که په دا کوڅه او ګلۍ کې هغه دا کوڅه او ګلۍ ورپرېږدي وایي یار په دا لاره ماته اجازه نشته دومره جرأت الله ورکړی و دلاور و غښتلی و د هېچ چا په قصه کې نه ولو چې ما چې به خبره راله ول یا رسول الله اجازه کوه سر یې ورپرې کړم مړ یې کړم له مخې وباسم اجازه کوه یا دومره قهرمند و نو کوروالا به کېدلی سي یو داسې ترتیب راغلی چې هغه دی مجبوره سو دې ته چې کوروالا به وهلي اوس حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې سوچ وکړي چې میلمه راغلی دی کور ته دلته ما خپل کوروالا ووهله نو یې غږ ورباندې وکړي مستدرک حاکم حدیث نقل کړی دی غږ ورباندې وکړي ولا اشعث د ولعا ویلې ول درې خبرې په یاد لره ما دا درې خبرې د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم اورېدلې دي درې خبرې په یاد لره دا درې خبرې ما د محمد رسول الله زده کړې دي اولنۍ خبره دا ده چې که چا خپل کور والا وهله چا کور والا ووهله یا یې وهله د پوښتنې اجازه نشته چې پوښتنه ځینې وکړي ولې ویې د خلاصېدو اجازه شته که ورور دی په کور کې که خور ده که مور ده که پلار دی ځینې خلاص یې کا دا پوښتنه حق نه لري چې ولې ویې اوس دا بیا څنګه خبره شوله چې سړی کور والا وایي بیا بل سړی پوښتنه یا پلار یا مور یا لور یا خور یا پلانۍ پوښتنه چې ولې وایې اجازه نشته ولې نشته اجازه په دې وجه نشته چې دا خاوند او کور والا دا الله پاک یو د بل لباس بللی دی جامه بللی ده نو اوس کېدلی سي یو داسې خبرې چې هغه د خاوند او د کوروالا ترمنځ زیاته بل چاته حق نه وي پکې نو ته چې دا خبره ښکاره کړې نو بیا خو دې خپل کور په خپله رسوا کوي خپل کور په خپله رسوا کوي اجازه نشته پوښتنې اجازه نشته ولې ویې ډېره غټه خبره ده لوړه خبره ده پلار دی د خپل زومه پوښتنه نه کوي د دې لور چې کوم پلار دی د زومه د پوښتنه چې ولې د زما لور ووهله کېدلی سي یو داسې عمل راغلی او الله فرمایي د الله رسول فرمایي وایي تاسو چې کله په غرمه کې د خپلې ادې کوټې لره ورځئ نو تاسو غاړې تازه کوئ ټوخی کوئ اجازه اخلئ صحابو پوښتنه وکړه ول یا رسول الله نو پوښتنه اصلي د مور څه به نو څنګه صحیح پوښتنه وکړي ولې به کوي د الله رسول ورته وفرمیل کېدلی سي دا مور په داسې حال کې یي چې تا ته هغه حال خوند نه درکوي یعنی مطلب یا چادر پر سر نه یا کپړې برابر یا څنګه کېدلی سي تا ته هغه حال خوند نه درکوي نور خو شی په مابینځ کې نشته نو دلته هم خبره ده د حضرت عمر فاروق فرمایي ما اشعث ته ویلې ما د الله د رسول سره اورېدلې دي که چا کور والا وهله پوښتنه مه ځین کوه پر چی شی ویې ځینې خلاص یې که روغ هم وروکه صلح هم وروکه یو ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک په کور کې د بیبیګانو سره لږ ښایسته خبره راغله بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هلته ناست و بیا بیا څه د روغې د صلح خبرې سوي نو بس بیا حضرت ابوبکر صدیق ولاړی د باندې ووتی بیا په دا سبا به راغلی پیغمبر علیه السلام مبارک د بیبیګانو سره ناست دی مجلس دی خندا ده عائشه د صدیقیه ده ابوبکر صدیق ورته ویل ول یا رسول الله په دا روغه ما هم در شریک کړي په روغه ما هم در شریک کړي په روغه زه په هغه خبرو کې وم نو نن ما در شریک کړي نو ما مطلب ستې سره د مجلس و بانډار چې دی هغه کړی دی نو په دې ځای کې به ته څه کوې د خپلې کوروالا حال به نه چاته بیانوې چې ما ولې کوروالا ووهله هغه به دی خبرې چې د عزت دی هغه نه غواړي چې د عزت چې دی هغه افشا سي او دویمه خبره حضرت عمر فاروق فرمایي رضی الله تعالی عنہ ما د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم څخه واورېدله هغه دا ده چې د یوه ورځ پوښتنه مه کوه
چې ستا په دې ورونو کې پر کوم ورور باندې ډېر باور دی، ډېره بروسه ده او ډېر یقین دی. دا پوښتنه مه کوه. ولې مه کوه؟ لکه چې سړی د خپل بابا څخه دا پوښتنه نشي کولی چې بابا په زامنو کې څوک ډېر در باندې ګران دی، په زامنو کې څوک ډېر در باندې ګران دی. داسې نه یې چې بابا په امتحان کې واچوي، داسې نه یې چې بابا و دې خبرې ته وتړې چې یاره زه څه ورته ووایم، که یو وښیم بل به خوا بده کړي، که بل وښیم بل به خوا بده کړي. په امتحان کې مه اچوه. ما یو ورځ خپل بابا ته ویل مال بابا په دې زامنو کې څوک ډېر در باندې ګران دی. زما دا یقین و چې دی به ما یاد کړي چې یاره ته ډېر را باندې ګران یې، ملا یې خورا ډېرې خبرې کوې، غټې خبرې کوې. بیا ما الحمدلله خدمت هم کړی د بابا. هغه راته ویلې ولا مشر ورور دې ډېر را باندې ګران دی، از ما ډېر خدمت کړی دی، ډېر خدمت. نو زه پریشانه سوم، ما خو دا خیال و چې یاره ما به یاد کړي. نو جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم حضرت عمر فاروق فرمایي چې ما جنې اورېدلې دي د چا څه دا پوښتنه مه کوه چې پر کوم ورور ډېر باور لري. که تا یو ورور یاد کړي هغه بل ورور به ناراضه سي، هغه به پریشانه سي، هغه به سلام بند کړي، هغه به وایي نو ولې ما ستا سره څه بد کړي و. نو دی به دې ویلې چې پر ټولو ورونو باور لرمه، پر ټولو ورونو باندې یقین لرمه، د دې خبرې څه ضرورت پلانی ورور دی یاد کې پلانی دی نه کوي یاد، ستا پر پښه در ختلی یم، یا تاوان مې در رسولی دی، یا نقصان مې در رسولی دی، یا و تا ته ما مطلب بد ویلی دی، یا تر ده مې کم خدمت کړی دی، یا بیا ولې. نو ګویا تا دوه ورونه په نفرت کې سره واچول، تا دوه ورونه په بدګمانۍ کې سره واچول، تا د دوه ورونو په مابینځ کې بدګماني راوستله. حضرت عمر فاروق فرمایي ما د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم څه زده کړي دي چې د یوه ورور سړی دا پوښتنه نه کوي چې پر کوم ورور ډېر باور لري، ډېر یقین لري، ډېره بروسه لري. پر ټوله یې لرم الحمدلله، پر ټوله یې لرم. نو د ورور ګلتیا هغه ورور ګلوي چې د هغه به خرابېږي نه، هغه به تباه کېږي نه. او درېیمه خبره حضرت عمر فاروق فرمایي و حضرت اشعث بن قیس ته ویلې ما د الله د رسول څخه اورېدلي دي چې ته ماخستن پرېوځې بغیر له وترو مه پرېوځه، وتر وکړه بیا پرېوځه. نو ولې خبره داسې د عزیزانو د الله رسول فرمایي کوم سړی چې په ځان باور لري چې زه تهجد له راپورته کېږم، هغه د وتر تهجد پر ټیم کوي، ثواب پر هغه ټیم ډېر زیات دی. لوړه خبره ده، غټه خبره ده. او که یو سړی باور نه لري نو هغه د بغیر د وترو نه پرېوځي. ولې؟ که ته دا وایې چې زه به راپورته کېږم تهجد لره، تهجد به کوم، بیا به وتر کوم، که نه شوې راپورته بیا خو ستا وتر ولاړو خراب سلو او ډېر واره پېښه شوې ده، یو سړی وایي زه به تهجد ته راپورته کېږم هغه نشي راپورته، نو ته خامخا چې پرېوځې وتر کوه. بیا چې تا وتر وکړو نو ستا غاړې به خلاصېږي. زموږ په مذهب کې له واجبو څخه بیا که تهجد ته راپورته شوې خپل نفل کوه، خپل نفل وکړه. غټه خبره شوه او دا څومره مهمه خبره ده، څومره لویه خبره ده. الله پاک ته موږ ته رانصیب کړي، الله پاک ته موږ ته رانصیب کړي. او بله خبره دا ده چې دغه وتر خو نو زموږ په مذهب کې واجب دی او 3 رکعاته دي. کني اهل حدیث چې دی هغه مطلب 2 رکعاته ځان ته کوي، 1 رکعت ځان ته کوي. بیا خاص کر مطلب پر روزه کې راواخلي هغه وتر خوای و تا کوته کدرې پر یو ځای وکي، کدوې یو وکي، یو بل وکي، دا بیا وتر سلو په حرم کې په روزه کې په تراوو کې کیږي. خو مطلب مهمه خبره دا ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي ته دا خپل کار و دې ته مه پرېږده چې زه به څه وکړم، زه به مطلب تهجد له راپورته سمه. نو که تا دا فکر وکړي که تهجد در څخه پاته سو نو وتر هم در څخه پاتېږي، وتر هم در څخه پاتېږي. بیا په دې کې یو ډېره لویه خبره دا ده عزیزانو چې هغه لقمان حکیم به خپل زوی ته ویلې ول د نن کار سبا ته مه پرېږده. زه به اسانه مثال درکړم. هغه دا معنا ده چې کله کله موږ ته راولاړ سو موبایل خلاص، اراده مې دا چې چاته میسیج وکم، چا سره لاوال وکم، چا سره ټلیفون وکم. نو موږ چې کله دا موبایل خلاص کو نو خامخا واتس اپ دی، په واتس اپ کې میسیجان راغلي دي. نو که ته راولاړ شي د هغه میسیجانو اورېدل دې شروع کړي، جواب دې شروع کړي چې تا د چیش لپاره موبایل خلاص کړی و هغه درڅخه پاتې شو.
هغه هیر سو هغه ضروري شی چې تا ول زبر د پلانې کار کوم یا ټلیفون کوم یا میسج کوم یا وایس کوم تر ولاړ شه په هغه کار اخته شو دغه کار د صفات سو لقمان حکیم څه ویلي ول د نن کار سبا ته پرېږدم سبا به دی کار ستا مخ لره راسي چې دا د نن کار به دی هیر سي هغه کې به مستغرق سي په هغه کې به ورک سي بیا به هغه ستا ضروري کار چې دی هغه در څخه پاتې سي لکه څنګه لکه موږ دا وایو راغلو بازار لره چې زبا اول دکان خلاصوم بیا بل منځ کوم نو تل منځ اول وک بیا دکان خلاص کولی کتا دکان خلاص کی تعالی ر ګراک رالی چې ګراک رالی له تعالی منځ پاتې سونه کستا دا فکر دی چې ودا یار د جمعه ټیم دی زب جمعه تر ولارسم ګراک رالی ما بین لره نو خامہ خاطه جمعه ته پرېږ دی جمعه به هم در سولار سي ګراک به هم در سولار سي شودا به نو وي کې دا مشتي په بازار کې هر ورځ وینو نو لہذا خبره داس ول چې پیغمبر علی السلام مبارک او فرمایل څه کوي چې ماخستم پرې وځي لازمی وتر کوا دا مکو چې ته وتر تهجد ته پرېږدي ها که څوک باور لري یقین لري چې زه تهجد له خامخاره پورته کېږم داغه د لپاره جایزه ده ښه خبره ده که نو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي یا بیا وتر وکړي د څه خیر الله پاک دې زموږ دا ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي زموږ د اعتقال من چې دي عزیزانو پر 9 بجې به بیان شروع کوو یا پر څه کم ټکس 9:30 بجې به زموږ جماعت ولاړ بیا دغه څخه ما بعد هر سړی پوهېږي بیا خپل قرباني پوهېږي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله دې پر دې ټول موږ ته مرګ را نصیب کړي چې موږ مرو دا وایي لا اله الا الله محمد رسول